بسم الله الرحمن الرحیم. د پخوانی ولسی ژوند پنځمه برخه. وای پخوا وختونه خو نه دومره فشارونه او نه خراب د چا ماغزو. وای پخوا وختونه خو هغه به په خوله ویلې چې څه به یې په زړه. وای پخوا وختونه خو نه چا د کاروبار غم کو، نه چا هم د موټر، نه چا د وظیفې کو، نه چا هم د دفتر، نه چا سره یورو او نه چا سره ډالر، نه چا سره موبایل او نه دغه کمپیوټر، نه څوک امریکا او په یورپ کې مسافر، نه څوک لولو سیاحت او نه چا وخت چکر. بازار ته هم ډیر نتله په خپل کلي به پراته وو. وای پخوا وختونه خو دا نور لوبې کمې وي، کیته وه، جواري وه، روژې میاشت به سیزن د هر حافظ او د قاري وه، ناوې د سمالو باندې به کړې ښه خواري وه، د پلار او نیکه ځمکه خرڅول به ازاري وه، په من کې او بل خیزې به د غرونو ترکاري وه، حکومت د داود خان پورې قراري وه. د هغې څخه راوروسته بیا د ملک حالت ښه نه و. وایي پخوا وختونه ښه و. سره غوندې بټنه وه، ساده توره بجلی وه، تبر به یې په سر کې و، بابا سره کونټۍ وه، په تیر کې به یې ساتلې یوه توره پخوانۍ وه، پیتا او متر نه و، تنابګیر سره رسۍ وه، په غټو موټرانو کې کوماس په نوم لارۍ وه، سیاسي موټر والګا وه چې د ارګ په ودانۍ وه. سړکونه اکثر خام خو یو څه پکې پاخه و. وایي پخوا وختونه ښه و. جوشي ګولی راوتې وي، اوبو کې اچولې، هغه به یې د سردرد او د ځان درد لره خوړلي، صدقاق دی وچ وینلي، سره مالګې دمولي، کرکجن به په خاورین دیوال اوبه ورتویولي، هغه به یې بیا په پوزه باندې ځان ته کش کولي، کوچنیانو ته یې ټوخي کې په دسمار سینې تړلي، شلخې او پنډېرک به ساراني ښایسته صابه و. وایي پخوا وختونه ښه و. ټول کلي کې نه ستر نه پرده وه نه حجاب و، د هر کلي معلومه به خپل خان او خپل نواب و، په سود کې به ککړ و که غریب و که ارباب و، ظالم به په ټول کلي کې د ویرې نه جناب و، تعلیم نه یې توره تیښته و، تعلیم ورته عذاب و، چې چا به خط لیکې شو میرزایان د دې القاب و. بیا هم پخواني خلک وایي چې نه هر څه خواږه و. وایي پخوا وختونه ښه و. د علم کچه کمه وه، مسجد کې مدرسه وه، سحر او په غرمه کې به د درس لږه حصه وه، قرآن به چې ختم کړو بیا وروسته خلاصه وه، خو زده کړه د پنجګج او ګلستان بیله خاصه وه، میلاد په شپه مولود کې به نو ښه غټه جلسه وه، سرمنې سر صاحب به د ملا صاحب میراسه وه، سحر د اخترونو به د خلکو ادیرو ته اول تلو. وایي پخوا وختونه ښه و. اختر ورځو نه وروسته د سیال ورځ به څلورمه، دا ورځ به اخري وه، ایله جوړه به شوه دمه، په دې ورځ به اختر نه خلک ډېر شولو راجمه، یو چای بل ځلوبۍ پکې خوړل خلکو بېغمه، کور کې به هم ښځې ځلوبو ته وې په تمه، نامزاد به شرمېدلو ویل خو سرکاره نه ځمه، ټول خلک شرمګیره و، د خوی خصلت درانه و. وایي پخوا وختونه ښه و. مړي ته به 3 ورځې ډوډۍ وړلو رواج، د ښځو دروند ټیکری و، نه جالی و او نه ګاج، پګړۍ و د ورېښمو نه کتان او نه پاج، کلنګ د ملنګانو او ظالم اخیسته باج، بزګر به خوارېکه خو مګر بیا هم و محتاج، پاچا به په سر کړی او مرغلرو والا تاج، اکثر منصبداران به قرقل پسې ډېر مړه و. وایي پخوا وختونه ښه و. ښځو زردالو کڼ د پیکي پورې مخلو، پیکی به یې په هغې باندې د پاسه کلکولو، د اوسپنې صندوق په بنجاره په شا کولو، هغه به یې بیا د کلي په کوڅو کې ګرځولو، ټیمان او په چپلکو به یې سامان هم ورکولو، رختونو ته به ګزو په هغې به یې خرڅولو، رختونو خرڅوو والا به دوی نه لږ ماړه و. وایي پخوا وختونه ښه و. د کټ او د زانګو بڼلو خپلو مسلکي، په نښو نښانو معلومېدله عاشقي، شیشې نه به یې مشکڼې تاوې کړې وي شوقي، په غوږ کې به یې ګلانو او ګومنځې په پیکي، د نجونو به و پوزې او غوږو ته میخکي، قسم او په 3 کاڼو به عادت و طلاقي، واسکټونه یې مخکې نه وي مګر شاته به زاړه و. وایي پخوا وختونه ښه و. پالونه به یې لیدل په پال ککړو ټول ځوانان، ورغوي کې قسمت لیدو دومره سادهګان، ویلزیره یې راوړی چې په چیغو به و کارغان، په چیو کې به چې ډکې او میلمه دی را روان، د سترګې رپېدلو پالو غم او یا خفګان، سهار کې پاڅېدل به د چرګانو په اذان، کوډګرو مداریانو بازارونه به تاوده و. وایي پخوا وختونه ښه و. شپېلی لنډۍ شپنو کړلې په غره کې یا قربان، بل چا به ترنم نه کو معلوم به و نعتخوان، شوقیان به ورته ویلي وو د وخت هنرمندان، اکثرو به ویلي په شعرونو کې داستان، زیاتره یادول پکې مشهور پیغمبران، په ټوله علاقه کې به په شمارو شاعران، د هغې و حافظان به مسنزیه زیات ړانده و. وایي پخوا وختونه ښه و. وایي پخوا وختونه ښه و.